خبره باندې کې اوس خو به خوشاله کړه بس بس دونه خوشاله نو که سړی چې په ایمان خوشاله دا دلته 15 ما وسیدي اوس نو د خو چادر کې مې دې خو نه کمات نه خو نو کنه الله پاک دا باندې خپل رحم وکړي خدای پاک د خوشاله کړه چې څوک دا غدار زړه پاله وکړو هغه یو ماشوم راځي دا غوخه ورو ته په جراش ما قسم په خدای نه به څه اخسر کې دی فرای کنه السلام علیکم دا هو واسنګ تاسو اورېدلې دي نو تاسو ارڅ وادونه کړی خو مانی دي اورېدلې تاسو اورېدلې مانی خدای ته مانی دي ته کوم سوچونو کې چې نورې نو بس دې سوچونو کې چې خدای پاک دې بچو سو کوم کنه دا څه ناشته ما دا پرتا خو چې خلفون مې چې کدا نورو باندې خبر بده یو سم نو ته جو بچو له سکے نو دا بچي وری بخپل سکے نو بس علي خدا برابر دا سینې یو پکې برابر دي ها نو کوم دا پرتا خو نه کوي دا ثوابه ته دي دا په دغه باندې سایکل درې چې ته کدا شان جو سایکل دې ورته ناګه بیا دي سایکل دې ثوابه ته دي بیا ما خام را او دا څنګه نقد له درکې نه نقد ما نه راکې دا نه ولکه اكو دغه سر نه خراب دي نو کار خو نشي کولای یا چې راشي نو په سره درد نه پینځه په ورځ راته پوتي ستاسو په کې کیږي نو دا څه کار دي دا خو د خپل پاک زه ګرځم او بس ادا ته بدل زه د دې لپاره درېدم او تاسو نه فریاد کو استاد بزسوي فریاد خدای ته پکاره خطا وانه کو ما دې خدای زه د دې لپاره درېدم ابا ضرورت مسار او بل یقینو که 6 مینه رسکلې خدای دې لره نه روتم ها چې کومې پیسې پای مې پټرول واچو یو پاک په ما وی کوم یو کپ چې در باندې چرته اوس کله خو بس تاسو دونه فریاد کو نو ما ته خو دې شان پیسې کړې دي یو دې سړي خو دې کړې نو کړي پکاري والا چیرې باندې اوس کنه بس چې پر کپ چې پسولا ما ته پته نشته خدا یو ډوټ په رسول کړی دی په دې باندې چې خدا به یو کار کو بابا دا چې کلم بیا مخې لرانه دا بل در کومه الله خوشاله کسړیا او کوم مخې لرانه شي بیا راته بخیر قیامت بخیر نه تا زه ګورې دوه د کاجې دی ما کوم سارا سم دک کار کړی ستاسو په خله کې کی دغه لیکل خو د دې د برکت ما لا غلا راکړي هغه لا راکړي درې دی دوم پر خونه 15 پخت کوم دک نکړي دي دغه ته 100 روپیا راځغټه یره په دې کې بدغه سلو 1500 روپیا راځه مانو سلو 1500 او جنن بګي 1500 وګټه نو بیا دا خو هغه لا راکړي ما دا بشک دا یو دوم د قسم په خله کوي دا تعالی چې درکو الله خوشاله کا او الله پاک دې ودونه درکې نو جرا خو الله پر یاد الله ته پکاره خو نه څم داسې وسړي دا یو داسې کارو کو چې په دې بدن وړو چې ګل هرڅو کومه پدې بوشي ارشي کېږي دي نور دې کړه سره دي زه د یو خبره کوم بابا نن چې کله ته کور ته لاړ شې کنه نو تا ته خو بیبي و چې ته خو سړی د وخت راځي د وخت راځي ته ورته نن مې داسې مزدوري کړې ده چې داسې مې ډو چرته کړې ما ته وړه قسم په خدای که یو والو کوم یا بازار کې درېګم په دې بګول وادم چې وادم وړه وادم دما بچي ته دوا کوي دما بچي دا یو روټ په سپیشل د بیبي د 500 دا بیبي نه ورکړي اداره خوشاله کا او الله دې ظالمانو ته نو فتلن بچ کا او ما تا یو نو ټاکو نو ما وی نه قسم یو خو لکه دې مخکې اوسم د سات جن سره موږ کله ما تاسو شته نو زه په دې باندې چې کوم دې نو په دې یو نوټ په دې چې ګولا ور خپل بچو ورکړم په دابل نوټ بچا ډوړي نوټ په هغه خپل بیبي دا ورکما چې بوډه دا اما د ډوړې چې کوي ایا وځي او دا سل لوبې چې راکمه تا چول راکړې کنه دا به تاسو لري دا ستا دغه شوي دا نه لی واپس نه آرام څه کوي دما دا یو زما نه خاطر سره بشکا دا ډېر تاسو د مهنت پیسې دي دا ډېر خوږی پیسې دي دا تاسو د مهنت پیسې دي دا وځي د بټو کې هم دي لپس نور پیسې راځي الله راوړي قسم په خدای چې هم دغه 15 پر دغه نو خرڅ کړی په شول پیدا نه او شول پیدا کړم دغه دي او زماري قسم په خدای کې یو والو کومه یا چوټی کې بس اوس لاړم کنه اوس په بازار تر شم په دې باندې وړو ګوله چې هغه یو ماشوم راځي دا غوخه ورو ته په جراش ما قسم په خدای نه به څه اخسر کې دی فرای کنه هغه دی فرای ابا کې ونه بابا څه ته ولاړم کنه بابا تا چې کوم کار دا 2000 روپیا ستاره غوخه په دې باغ ماشومان له غوخه یو سي خدای پاک دې در قیامت پورې رنگ ګرځوا او خدای دې سم کوا او خدای ټول کو خیر کار دې ما اوس به خوشاله لاړ شي کنه خبره باندې کې اوس به خوشاله کړه بس دونه خوشاله نو که سړی چې په ایمان خوشاله دا دلته 15 ما وسیدي اوس نو د خو چادر کې مې دې خو نه کمات نه خو نو کنه الله پاک دا باندې خپل رحم وکړي خدای پاک د خوشاله کړه چې څوک دا غدار زړه پاله وکړو او الله دې ودونه ډیر ورکړي ډیر
خدای تعالی دې کې اکسیډنټ تامونه دا بل کې د غټو بیمارو دغه تاسو خطرونه خدای بچا الله باندې خپل پر رقم کې زړه اړم ښه الله پامان قسم دې کا आवाज کوم پرې ورته د سوال روټه مینا خړې والله لا اله الا الله محمد رسول السلام علیکم څنګه چلې بس خیر حالات خري خراب دي یار بس خراب یو ګرمه والی یو سبو یا کوټ کا سودا و ګرمه والی نو بس کور کې نه خپ آرام کنه پیسې رانه والی کنه واړو سایکل غواړیو د څه سایکل دا مدرسې ته پیدي سکول ته ها تاسو څه کې باندې وجو دې کې څه دي دې کې کباړو کباړه دې کې 200 روپیا غټي دې کې بولته سایکل والے ما خامه پوره نو اکثر سرونو هغه کوم د سړک په من دې من باندې لګای څه سرونو انسانانو نه کا کوله وو تر سرونو خاطر کوکا کولا وو د نو مې کو انسانانو سرونو راټولې و دې رولم نو کا کوله وو تر 200 روپیا باندې غټي نو کله 300 پات کله 200 نن دې باندې سو غټلې نن راځم د کډینا روټه مینا خړې والله لا اله الا الله محمد رسول نو ولې نه خوړلې بده وکړه پیسې کمې وسراله ما ګلاس نه کې دې کې جوس دي جوس دي بده ها جوس کې ها نشته جوس بګی نشته بادام پکې دي لګ ډېر پکې دي دا بادام دی وخوره بس الله بس سبو اوګیتګي اخړ پر پختونه مزه وکړه خبر اورا را نږدې شه خوندې وکړو څومره خړې ډېر او چې صدا یو 5000 هم درکم نو بیا الله المحرب ويا الله پاک ګورو گزار کا الله پاک نیک عمل جون هستکا الله پاک جون هستکا ها اوس په خوشاله دي کنه الله ما بدلنو الله ژوندې لا او ته نه پاتو کې تاسو کوم بیا نظم په دې پیسو بس سکے سایکل په پروانو سایکل په لې ها اب بچولا ځان نه پکې سن کې ما وبشي الله بهر کی غدير خیر کی ورته روټه نه راخوړلې ها ته نن مې مزدوري نه راکړې دا 500 روپیا دا ماشوم د سایکل شو دا 500 روپیا ستا مزدوري شو بس الله المحرب وها الله ژوندې لا اوري الله پاک ته دې په بدل کې تاسو لري الله پاک د باندې خپل رحم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن